ښه دا ورو سوال کړی دی چې زه د مور د خاله سره د مور د ترور سره خاله کمې ترور ته چې د مور خور نو دا د څه شوه د مور ترور د ده ترور خو نه وي د مور خاله نو د مور سره څنګه رشته به څنګه بیانوي د د مور د ده د مور د مور خور ده اوس پوه شوې وایي چې د هغې سره مصافحه زه کولی شم او که لاس میلاولی شي که ته اوس څه وایې ولې څنګه نه شي عقل دی وایي که دماغ دی وایي لږ ساعت مخکې ما د عمله ګزاره کوي دا خو زه بیا هم صحیح شو داسې مجلس ته چې موږ پکې علم زده کوو څوک که غلط جواب راکړي ورته شي ډک اوس ډک مجلس کې سړی راشي څوک تپوس وکړي چې وایي خاله د ښځې د خاله د ښځې ترور سره د ښځې د مور ترور سره لاس میلاو هوا ومیلاوه یانه هلته به جاقه جوړه شي نو کیدی شي زما جواب صحیح دا هم کیدی شي خو که غلطي د دې غلطي نه ښه نه و چې غلی ناست وی زموږ یو ملګری و مخکې به یې درسونه کېناستو ډېر ښه سړی و او ډېر پوه الله ورله ډېر تیز ذهن ورکړی و نو هغه به کله ناکله ما ته ټلیفون وکړو شیخ صاحب فتوا مې ورکړې ده خو چې اوس تا نه تپوس کوي نو ما چې دې ورکړې ده اوس باندې سره تپوس وایي نه داسې سوچ مې ورته کړی و چې دا به دلیل دا دی خو چې تاکید نو ما تاکید خو خلک د فتوې نه مخکې کوي اوس که ستا دا فتوا غلطې نو بیا نو ته اوس څه وایې اصول او فروع محارم کې راځي ولې ګوره جواب د دوی صحیح دی چې دا په محارمو کې راځي او دوی سره لاس میلاولی شي خو دا پته ورته نه شي چې ولې جواب صحیح دی لکه یو سړی لکه وایي چې دا خبره داسې ده ولې داسې ده اوس دا پته نه شي ولې داسې ده یاده کړئ دا خبره چې کله د سره علم نه دی د شریعت او قرآن او حدیث باندې نه پوهه که نو په ډېر څه کې به ناپوهه پاتې شي ستا د مور ترور دا ستا ترور ده یا نه ده دا فایده یاده کړئ لږ ستا د مور ترور دا ستا ترور ده او بیا پسې داسې بره ځه څومره لکه اوس د پلار ترور دا ستا ترور ده د پلار د مور ترور دا ستا ترور ده د نیا ترور دا ستا ترور ده د نیکه ترور دا ستا ترور ده او داسې پسې بیا بره ځه چې څومره ځې بره دا ستا نه چې څومره بره دي دا اصول چې ورته موږ وایو دې کې چې د چا هم ترور ده هغه ستا ترور ده نو ترور د تروریانو دپاره ته په محارمو کې که نه یې ترور سره نکاح کېږي لاس ورسره میلاولی شي میلاولی شي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم الله وی په تاسو باندې حرام دي تروریانې ستاسو خالاګانې ستاسو یعنې ترور که د مور خور ده که د پلار دا په تاسو حرام دي اوس بره ځه د پلار ترور دا حرامه ده د نیکه ترور دا حرامه ده د هغه د پلار ترور دا حرامه ده د مور ترور دا حرامه ده د هغې ده او بیا داسې بره پسې نو دا نیا شوه که ترور شوه ترور شوه ها صحیح ده لکه موږ داسې عرف کوو دا نیا کیږي دا کیږي جدا ټکی دی او شرعي مسله دا جدا خبره ده کیږي خو لکه دا بعض به تا ته وایي دی چې زمونږ رور کیږي او ځکه ما سره چې اکثر میلاو شي او داسې دا زه دې ټکي نه معلوموم چې دا رشته دی سریون میلاو شي وایي دا چې زمونږ د تره زوی دی
د ټکي نه پته ولګي چې تره زوی دی نو زه یم تره زوی دی که کېږي وایي کېږي چې کېږي وي دا کیسه اوږدوي ښه نو څنګه تره زوی د ده پلار او زمونږ د پلار او د هغه د نیکه او بیا وروروي او بیا پلانې دا وي هغه زوی نو اوس دلته ته شرعي مسلې دي شي جوړولی چې دا چې د تره زوی دی یو خپل د تره زوی دی او یو کېږي په دې کېږي او دی په دې دواړو کې څه فرق شته که نه دا رور دی زما او دا رور کېږي فرق به وي په دې کې که نه دې خو زمونږ اوس بعض څه وایي دا زما د ښځې د نکاح رور کېږي پکې دا ځوان شی روم دی نو دا اوس داسې رور دی لکه څنګه چې د یو مور پلار نه پیدا وي یا د یو پلار نه یا د یو مور فرق دی نو صحیح ده په عرف کې دا زنانه د دې الګ څه کېږي نه زمونږ په دغه کې نیا کېږي وایي دا جد لکه نیا کېږي خو نه شریعت دې له مقام د ترور ورکوي چې د مور ترور ده د ده ترور ده چې د نیکه ترور ده د پلار ترور ده هغه بیا د ده ترور ده پوه شوي به که نه چې پوه به شوي